السلام علیکم دوستانو. آیا تاسو غواړئ چې په واتساپ کې ځان افرین ښکاره کړئ؟ تاسو ته څومره میسیجان چې راځي هغه تاسو وګورئ، خو چا چې تاسو ته رالیږلي وي هغو ته پاته ونه لګېږي. آیا تاسو غواړئ چې څوک تاسو ته موبایل کول غواړي، تاسو ته به نه کېږي، خو تاسو بالکل په واتساپ کې انلاین وئ؟ که چېرته تاسو دا طریقې زده کول غواړئ، په خپل واتساپ کې 2-3 بټن یعنې یو واتساپ اپ به وي، په هغه کې تاسو 3-4 واتساپ اکاونټ هم استعمالولی شئ. یعنې د 4-5 نمبرو واتساپ چې کم دی هغه په دې یو واتساپ کې تاسو کولی شئ چې جوړې کړئ. بیا د یو بټن وهلو سره لکه څنګه چې تاسو په یو فیسبوک آیډۍ کې 4-5 اکاونټ چې کم وي لوګین کړي وي، بیا تاسو غواړئ یو فیسبوک آیډۍ لوګین کړئ، بیا هغې نه بلې ته واوړئ، نو په واتساپ کې هم تاسو دا کار کولی شئ. بس د ویډیو تاسو ته اخره وګورئ، د دې ایپ په ترو تاسو کولی شئ دوستانو. ګورئ تاسو بالکل افلاین یو بټن وهئ، تاسو به واتساپ کې بالکل افلاین ښایي. هغه کسان چې تاسو ته میسیج رالیږي یا تاسو ته موبایل کېږي، موبایل به نه کېږي، خو میسیج چې کله تاسو ته رالیږي دوستانو، تاسو ته میسیج رسیږي، تاسو به ګورئ هم، خو دې کس ته چې د چا چې تاسو ته لیږلي وي هغې ته به دا پاته نه لګېږي چې تاسو ته واتساپ کې میسیج وهم رسېدو یا تاسو د دې میسیج وهم کتو. نو ډېره خوندوره طریقه در زده کوم. د دې نه مخکې یو هیله در څخه کېږي چې د ویډیو حتما له خپل ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو پوره ګورئ تر څو په دې طریقې باندې صحیح طریقې سره پوهه شئ. دوستانو حتما له خپل ملګرو سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. ګورئ دوستانو، د دې لپاره به تاسو دا واتساپ چې کم دی ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن یا په اولني کمنټ کې ملاو شي. ډسکرپشن که نه پېژنئ، ګورئ دلته کې بوسیډ ته تاسو ته تصویران ښکاري. په دې تصویرانو کې په یوټیوب کې همدغه شان په فیسبوک کې دلته کې د کم لینک چې دی د ما نشان چې درته وکړو، په داسې لینک باندې کلیک کوئ. هغې وروسته هغه اپلیکیشن چې کم دی دوستانو ډاونلوډ کوئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، که بیا هم دې کې تاسو ته څه مشکل راځي ما ته یې کمنټ کوئ. هلته کې به زه تاسو ته په کمنټ کې طریقه درښیم چې دا تاسو په کومې طریقې سره ډاونلوډ کولی شئ. اوس مو کله چې دا واتساپ تاسو دوستانو ډاونلوډ کړو، نو په دې کې به کم سیټینګ کوئ. د ویډیو تاسو ما سره ګورئ، ورځو همدې طریقې ته چې تاسو په دې کې 2-3-4 اکاونټ څنګه جوړولی شئ، څنګه به ځان پکې افلین کوئ. هغې میسیج به تاسو ګورئ، خو دلته به پاته نه لګېږي دا ټولې طریقې څنګه کېږي. نو ورځو همدې طریقې ته ښه دوستانو، دا اپلیکیشن چې کوم دی د لینک څخه ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کولو وروسته په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، آن یې کړئ. ګورئ دا په دې طریقې سره به تاسو راشي. دلته کې به تاسو په علاوه باندې کلیک وکړئ. ګورئ په علاوه باندې کلیک کولو وروسته به دوستانو دلته کې اګري اینډ کنټینیو آپشن باندې کلیک وکړئ. نو دلته کې تاسو ته په اګري اینډ کنټینیو باندې چې کلیک وکړئ دې طریقې سره به راشي. دلته کې به تاسو ورته خپل کم نمبر سره چې غواړئ چې دا استعمال کړئ، نو دا به تاسو دوستانو چې څه کړئ، دلته کې به هغه نمبر ولیکئ. د نمبر لیکلو سره به دوستانو دلته کې تاسو بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ باندې کلیک کولو سره تاسو اوکې بټن درکوي، په اوکې باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته بیا کنټینیو آپشن درکوي، په کنټینیو کلیک کړئ. بیا دوستانو الاو آپشن درکوي، په الاو باندې کلیک وکړئ. په علاوه باندې کلیک کولو سره تاسو ته به یو کوډ درځي ستاسو موبایل ته، نو هغه کوډ چې کم دی دوستانو تاسو دلته کې ولیکئ. نو دوستانو دلته کې به هغه کوډ چې کم دی ولیکئ. تاسو ته میسیج راشي ستاسو سیم ته. د کوډ لیکلو وروسته په دې طریقې سره یو څه نه څه لوډینګ وکړي. لوډینګ وروسته به دوستانو د دې ویریفیکیشن چې کم دی کمپلیټ شي. د دې ویریفیکیشن چې کم دی وبشي، هغې وروسته په کنټینیو آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته په الاو آپشن کلیک کړئ. د دې سره دوستانو ګورئ چې واتساپ اکاونټ جوړوئ، نو په دې طریقې سره جوړېږي. دلته کې دوستانو تاسو ته وایي ګیو پرمیشن، نو په دې باندې که چېرته ستاسو ګوګل ډرایو کې بیک اپ پروت وي، نو هغه هم کولی شئ چې تاسو ټول میسیجونه هر څه ریسټور کړئ. خو موږ دوستانو هغه کم میسیج چې کم دی زه نه غواړم چې بیرته یې راپیدا کړم، نو په سکیپ بټن باندې کلیک کوم. ګورئ دلته کې تاسو نه نام غواړئ، په واتساپ کې پروفایل کم نام چې تاسو شو کول غواړئ هغه ورکولی شئ دلته کې. نو زه ورته په دې طریقې سره د خپل چینل نام ورکوم. ښه وروسته په نیکسټ باندې کلیک کوم. په نیکسټ باندې کلیک کولو سره په دې طریقې سره تاسو ته وایي چې یو څه نه څه انتظار وکړئ. ها دوستانو، بیا هم تاسو ته دې طریقې سره یو میسیج درکړي، دا تاسو وګورئ. هغې وروسته په کلوز آپشن باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو ورځو تاسو ته بره هم کمې بټنې چې کمې دي دا به تاسو ته ښکاري. ګورئ تر ټولو اول دا بټن دی، په دې بټن باندې چې کلیک وکړئ دلته کې ایډ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. په ایډ اکاونټ باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې دا میسیج راځي. د دې میسیج سره په اوکې باندې کلیک وکړئ. په اوکې باندې کلیک کولو سره دې کې تاسو غواړئ چې دوهم واتساپ اکاونټ واچوئ، د بل په نمبر دوهم اکاونټ پکې اچول غواړئ، نو بالکل اچولی شئ. دوهم واتساپ د دوهم نمبر واتساپ هم په دې یو واتساپ اپ کې تاسو جوړولی شئ.
ګورئ اوس مونږ غواړو په شو اکاونټ باندې کلیک وکړو. په شو اکاونټ باندې کلیک کولو سره دلته کې څومره اکاونټ چې تاسو اډ کړی وي هغه ټول تاسو ته راځي. نو ما دا یو اکاونټ لکه اوس مو چې څنګه پکې جوړ کړو تاسو وکتو په دې باندې مې کلیک وکړو. همدغه اپ ما بیرته آن کړو ماته دا راځي. دوهم اپشن ګورئ د وای فای په شان دی. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ ګورئ دا د دې طریقې سره زه اوس په اکټیو باندې کلیک کوم. اوس څه وشول مونږ به هر چاته که مونږ ته میسیج راځي که څه هم راځي مونږ به افلاین ورته ښیي. هغه کس ته به مونږ چې ښیي افلاین به ښیي. لکه بالکل زمان چې په موبایل کې انټرنیټ بند دی د دې میسیجان هر څه به راځي خو مونږ به ورته افلاین ښیي. بیرته د ان کولو لپاره په دې بټن باندې کلیک وکړئ بیرته به آن شي. دلته کې دوستانو بل اپشن تاسو ته ښکاري که چېرته غواړئ د واتساپ په ډارک موډ کې استعمال کړئ نو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ اکټیویټ کړئ. اکټیویټ کولو سره ګورئ دوستانو په دې طریقې سره راغلو. بیا یې تاسو لایټ موډ ته اړول غواړئ نو لایټ تیم ورته په دې طریقې سره په هغه بټن سره ورکولی شئ. اوس ګورئ دوستانو دلته کې په درو ټکو باندې موږ تاسو کلیک کوو. په درو ټکو باندې کلیک کولو سره دې ځای کې هم تاسو ته ډېر زیات اپشن راځي خو موږ ورځو دوستانو سیټینګ اپشن ته که غواړئ په دې باندې زه نور ویډیوانې هم درته جوړه کړم. دا ویډیو ډېره غټیږي نو که بیا هم تاسو غواړئ نور اپشن چې په دې کې دي ښه هم در وپېژنم ویډیو ماته بیا ووایئ انشاءالله نور اپشن به هم زه تاسو ته په صحیح طریقې سره در وښیم. خو اوس هم په دې کې یو څه اپشن چې کوم دي ټول زه تاسو در ښیم چې دا کم طریقې سره دي خو بیا تاسو دا څنګه یوز کولی شئ هغه هم زه تاسو ته انشاءالله در ښیم. دلته کې دوستانو کله چې تاسو سیټینګ ته راشئ په سیټینګ کې دلته کې تاسو ته فری اکاونټ کې پریویسی سکیورټي چینج نمبر دا اپشن درکوي. په دې باندې کلیک کوو. دلته کې دوستانو پریویسی اپشن راځي. په پریویسی کې ګورئ لاست سین تاسو غواړئ چې بالکل هیڅ ګورئ نو کولی شئ پروفایل ابوټس باندې ایوری باندې که چېرته تاسو غواړئ دا هم پټ کړئ نو پټ کولی شئ. دلته کې تاسو ته ریډ ریسپټس اپشن چې کوم دی په دې باندې چې کلیک وکړئ نو ستاسو کوم میسیج چې کله تاسو وګورئ نو هغه ځای کې هغه اپشن چې کوم ورته ښکاري ښه او بیا ورته نه ښکاري ګروپو کې ایوری ون دا هغه شان سیټینګ دی لکه څنګه چې په نورو واتساپو کې وي همدغه شان سکیورټي اپشن کې هم بالکل همغه شان وي. چارټ اپشن ته که تاسو راشئ نو دلته کې تاسو ته کتلی شي چې ټول هغه اپشن چې کوم دی نو په هغې طریقې سره دي. نو دې ځای کې ګورئ که تاسو کتلی وي د بل واتساپ نه په دې ځای کې آی ټو ریپلای شوه میسیج ا نمبر شو ریسټارټ دا کومې اپشن چې دي دا زیاتې دي. په دې باندې که غواړئ ویډیو درته جوړې کړم نو راته کمنټ کړئ. اوس په دې کې ورځو یو مهم اپشن چې ما تاسو ته ویلی وو چې که تاسو ځان افلاین ښیئ یا بل کس ته میسیج جواب ورکول غواړئ ستاسو بالکل پته ورته ونه لګېږي د دې میسیج تاسو وګورئ تاسو ته کال ورشي نو دلته کې تاسو ته ښکاري د وای فای بټن باندې به کلیک وکړئ په اکټیویټ باندې به کلیک وکړئ. اوس دوستانو که چېرته څوک تاسو ته موبایل کوي که تاسو ته میسیج کوي تاسو ته به پته لګېږي هغه میسیج به تاسو ته ریسیو کېږي خو دې ته به دا پاته نه لګېږي چې دا کس آنلاین هم دی دته زموږ میسیج ورځي هم نه به تاسو ته دا موبایل کولی شي. تاسو بالکل میسیج هم کولی شئ هر څه کولی شئ خو دوستانو دی کسانو ته چې تاسو سره که ملګري یا چا سره میسیج کوئ یا تاسو ته څوک میسیجر وکړي هغې کس ته به دا پاته نه لګېږي. نو دا اپ په دې طریقې سره کار کوي. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیلا په امان.